بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من چې تاسو به ټوله بشئ یاست. الله سبحانه وتعالی چې زموږ دغه دنیا مو ښایسته کړي، آخرت مو ښایسته کړي. د نن ټاپک، د نن مضمون ډېر مهم دی چې خدای تعالی یو ښځې ته اولاد ورکړي چې موږ ورته په امین سوله. نو خدای تعالی په دغه وخت کې د دې څه چیش غواړي، خصوصا د مور او د پلار د دواړو څخه الله سبحانه وتعالی چیش غواړي او چیشه طریقې دي چې کته غواړي چې نیک اولاد خدای تعالی تا ته درکړي. ولې هر څوک غواړي چې نیک اولاد صالح اولاد. که صالح اولاد نه یې اولاد نو بیا رحمت نه دی، زحمت دی. نو دلته یو څه خبرې چې زه ژر درته کومه کوشش کوم چې دا ویډیو کوشنی سي او د جې دوهمه حساب هم راځي که ځلای سوی درېمه څلورمه هم راسي، خو دوهمه خو کنفرم ده. اوله خبره دا ده، صاحب کتاب وایي ډېر ښه کتاب دی دا، دی وایي چې دا مور خبر سي چې الله ماته اولاد راکړي، وایي پر دغه ځای یې سجدې ته ولاړه سي. ولی اولاد دا د الله په لاس کې دي. چار سونه دواوی وکړي چې هر سونه نه جوړیانې ځان سلیري کې که خاونې که مېرمنې، اولاد ډایرکټلی د الله د خزانو سره راځي. الله تعالی په قرآن کې ویلي یهب لمن یشاء الذکور یهب لمن یشاء اناثا یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما وای کلوڼې جي زیور کوم، زامن جي زیور کوم، دواړه جي زیور کوم، هیڅ شی نور کول دا زما په لاس کې دی. دا زموږ رب دی، هر شی یو د الله په لاس کې دی. صاحب کتاب وایي زکریا علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ډېرې دعاوې وکړلې، یا الله اولاد راکړي، یا الله اولاد راکړي، یا الله اولاد راکړي، یا الله اولاد راکړي. په آخر کې ولاړه د دې دعا قبول شوله. ابراهیم علیه السلام خو الموست د 90 کال چې د دعا قبول شوله. نو ول سجدې ته چې ولاړه سي دا ښځه د خدای شکر چې وکړي چې واه الله ماته زوی راکړي یا لور راکړي، خو اولاد دا خو یوه خبره. دوهمه خبره یو څه دعاوې چې هغه دعاوې چې شروع کړي سیسو هغه دعاوې زه به درته وایم. اوله دعا ده ربي هب لي من لدنك ذرية طیبه انک سمیع الدعاء. سوره آل عمران دی آیت نمبر 68. نو دغه دعا وایي چې د کوچنۍ په ناز کې دغه دعا وایي. څنګه ښه معنا یې ده، یا الله راکه ستا د طرف څخه داسې اولاد چې طیبه ښه انک سمیع الدعا، نیک و صالح اولاد یې، انک سمیع الدعا، ته دا دعا قبلوې. په دغه بعضې وخت ځان ته هم تاسو ته هم چې د دعاو معنا یې زده کړئ د عربي، کم از کم دغه عربي چې د لمانځه معنا او د دعاو معنا، نو دا دعا سړی بیا په زړه کوي. یو دغه دعا وایست. دوهمه دعا په دوهمه ویډیو کې دروښومه، دعا بیا ډېرېږي او دغه جمله ډېره وایي اللهم لك الحمد ولك الشکر، اللهم لك الحمد ولك الشکر. دا دغه دعا جمله ډېره کوي چې دا د شکر ځای دی. نو اول کار چې دغه وکړي صحیح سو. دوهم کار ډېر مهم درته وایم چې دا د مور و پلار د دې ښه عمل او د دې بد عمل دواړه پر دا کوچني باندې ډېر تاثیر کوي، بیخي ډېر تاثیر کوي. نو دلته مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د هند یو ډېر غټ حکیم الامت شعر سودي، ما د نوم په ګوګل کې ولیکم، 1500 کتابونه یې لیکلي، موږ 15 لیکلي کوله یا لاسونه مو ریږي. د 1500 کتابونه جنتیک علیوم د دی. نو دی په خپل کتاب کې وایي یو کیسه کوي، دغه یو به درته وکړم، د یو خلاص دی وایي یو سړی و، ډېر ښه سړی و، بزرګ و، د الله دوست و. نو د ده زوی چې بیا و ډېر دا موږ خلک بعضې وخت وایي دا خورا شیطان دی. شیطان مه وایه، ته ناارامه دی. شیطان ویل ښه خبره نه ده، دا زوی دا لور مې دا زوی مې شیطان دی، دا مه وایه. شیطان چې مونږ نه کوي دا مه وایه، ناارامه ووایه. نو ډېر ناارام و دا کوچنی. نو دا خلک د پلار ته وایي وروره ته خو څنګه ښه سړی دا زوی چې توبه دا څنګه زوی چې دی. دی په جواب کې عجیبه خبر ورته کوي. دی ورته وایي زه یو ځای میلمه وم، دا کوچنی تر اوسه پورې زما د مېرمنې په نس کې نه و،
معنا اوس دا کوچنی په دنیا کې ستاله نه په عالم ارواح کې دی وایي زه یو ځای میلمه سولم ول هغه میلمه چې ومه د هغو انکم چې و د پیسې د بزنس چې وی هغه مشتبه وی معنا ډاوټفول وی حرام لا نه وی حرام خو نو چیرې د خوړلې معنا ډاوټفول ول هغه ډوډۍ ما حالت خوړله په دغه ډېر پام چې کې سړی چې د ډوډۍ خوري حلاله که په رستورانت کې خوري که د چا کره میلمه یې ډېر چې پام کوي حجاج بن یوسف دی خو ډېر ظالم و خلک یې راوغوښتله په هغو یې حرامه ډوډۍ وخوړل ونیسئ اوس نو ماته شراب کوئ هېڅ شراب نه قبلېږي ستاسې ډوډۍ حرامه ما در باندې وخوړه نو دی وایي دا د شک والا ډوډۍ چې ما وخوړله انو رالمه د معنې سره یو ځای سولمه حق زوجیت می ادا کړي وای په دغه شپه دغه کوچنی خدای تعالی ماته د جې په نس کې سو خدای تعالی مشترک ولو د هغه ډوډۍ دا بد تاثیر پر دا کوچنی کې رالی نو دا خبرې خو موږ ته داسې معلومیږي یاره ته څه وایې څونه جوړدا کړ ملا صاحب دا حقیقت چې وروره دا د حجاج بن یوسف کیسه مې درته وکړه په فضایل صدقات او اعمال کې ګرده د کیسه لیکلې ده چې د کلي ټوله ولیان راوغوښتله چې د لاس به پورته کوي کار به اوس هغه ولیان د خدای زما ستا رقم نه چې د بیت الله غلاف مو نیولې دي ژاړو بیا مې دعاوې نه قبلېږي هغو خو چې د لاس به پورته کوي دعاوې قبلېده د دی په وپی دی ول دا به ماته ښرا کوي بالا یې میلمه کړله هغه نه چې په خبر سوي حرام یې په وخوړله بالا چې دا ډوډۍ وخوړل ونیسس نو ښرا کوي زما په خلاف یو مو نه قبلېږي او احمد لاهوري رحمت الله علیه هغه هم د حلال ډوډۍ په باره کې ډېره خبرې کړې دي نو دا یو څه خبرې وې چې اولاد خدای تعالی درکړي ته په خبره سه ډاکټر درته وایي چې خدای تعالی ته اولاد درکړي او مینس ولې نو اوس دغه بعد چیش کارون دي څه پوینټونه ما دی یو دوا درته ویل د ګناو سزان ساتر ویل چې یو کیسه مې درته وکړله نو بس خدای تعالی جی هر مسلمان خورته او دغه سي خاوند ته چې پلار کې هغه ته دواړو ته توفیق ورکړي چې د خپل نیک او صالح اولاد ټیکر وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین